قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن العمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. عزیزانو مخکې سبق کې پیغمبر علیه السلام و فرمایل چې تاسو روغه خبره کوئ، نرمه خبره کوئ، ښه خبره کوئ، او دا ښه خبره هم پیغمبر علیه السلام و فرمایل دا ستاسو دپاره صدقه ده. صدقه پیغمبر علیه السلام و فرمایلې که د چا سره ښه نسې کولی نو بد مه ورسوه، دام صدقه ده. یو سړی و یاره زه خیرات نسم کولی، صدقه نسم کولی، د چا سره ښه نسم کولی، نو یو صحابي ته پیغمبر علیه السلام و فرمایلې چاته تاوان مه رسوه، چاته تاوان نه رسول، دا هم یو صدقه ده، دا هم یو نیکی ده. نو لہذا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نرمه خبره، ښه خبره دا هم صدقه د ستاسو دپاره، دا ستاسو دپاره نیکي ده. نو لہذا پر دغه نیکي باندې به هم الله رب العزت تاسو ته معافي چې د هغه کوي. پیغمبر علیه السلام نه یو سړی رالی، پوښتنه ځینې وکړه، ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام خیر؟ په اسلام کې کومه خبره چې د هغه ډیره بهترینه ده، افضله ده، خیر دی، یا کم اسلام چې دی هغه ډیر خیر دی، افضل دی او بهترین دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل تطعم الطعام، غریب دی، بېوسه دی، بیچاره دی، یتیم دی، کونډه ده، ګونګی دی، شل دی، ړوند دی، د الله رسول فرمایي د خوراک ترتیب نه برابریږي، تر ولاړ سه یوه تناره ډوډۍ خو ستا په وسه پره ده، که هغه نه په کور کې تا ډوډۍ پخ کړې ده، یوه ډوډۍ دې راواخیستله، ریړۍ والا دی، کور یې دلته نسته، راغلی دی، سبزي خرڅوي، یا یو مسافر دی، لاروی دی، غریب دی، نو ته راولاړ سوې، وخت د ډوډۍ و، دا یوه ډوډۍ دې وده ته ورکړله چې دا وخوره او ده وخوړله. پیغمبر علیه السلام فرمایي افضل ترین اسلام چې دی هغه دا دی، بهترین اسلام چې دی هغه دا دی. په اسلام کې بهترینه خبره چې د هغه دا ده څوک خورول، څوک مړول. اوس عزیزانو یو خو زموږ ته ودونه دي چې هغه د نامه دپاره دي، بیا په هغه کې دیګونه دي، اشپزان دي، ډوډیانې دي، او کاډونه دي، جهان یې راغوښتی، دا د نامه دپاره یي، دا د شهرت دپاره یي، دا د دې دپاره یي دی په خپل آپس کې سره وایي یاره موږ هم د چا د خوړلې ده باید چې زموږ پر کور یې هم څوک وخوري. دا مقصد نه دی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، د پیغمبر علیه السلام سنت دی. ما واده کړی دی، ما وزوی ته واده کړی دی، زه ولیمه جوړول غواړم، نو لہذا زبه و د خپل ملګرو، یارانو، انډیوالانو، همسایګانو ته مطلب ست وکم دی براله راشي، د هیڅ چا دا غرض نه، غرض دا چې یاره هغه پلاني ډوډۍ کړې وه، په پلاني حال کې کړې وه، 2 روپۍ یې خرڅې کړې، یاره هغسې ډوډۍ به کومه چې زه هم بدنامه نه سمه، زه هم شاد سمه، ما تم خلک په ښه نامه ووایي. ټیک دی صحیح ده، په دنیا کې خو په ښه نامه درته ووایي، په آخرت کې وما او تا ته پر دې تورو باندې یو شی نه بچاویږي چې الله دې وما او تا ته عفو وکړي. ما وختیم خبره درته کړې ده عزیزانو، دا یوه ډوډۍ نه ده، ډوډۍ مجبوره سړي ته ورکړه، مجبوره. لیونی دی، یو ځای پر کونج باندې ناست دی، په سترګو باندې ړوند دی، لاره نه ورمعلومېږي، د کاروبار نه دی، بل ته راولاړ شوې، د کوره د یو ګرمه ډوډۍ له راوایستله، یا په سارا کې یو کنجي شلومبې دې ورسره راواخیستلې، دی دې موړ کوي. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت به چا ته ووایي چې زه وږی یم، تا زه ولې نه مړولم؟ هغه ورته یا الله رب العزت نو ته وږی کېږې،
تو خو منزه تو خو پاکې له دې څه چې ته وږی کېږې. الله ورته وفرمایه ستا پلانی همسایه نوی راغلی ولو، لاره نه ور معلومېدله، غریب ولو، بېوسه ولو، بېچاره ولو، نو هغه وږی و. نو دا که تا هغه موړ کړی وي دا دی لکه زه چې دې موړ کړی وی، دا زه وږی وم. زه الله رب العزت د همسایه پر ځای باندې خپل ځان یاد کوي. وږی ستا همسایه ولو، زما همسایه ولو، الله و ما تا ته وایي د قیامت پر ورځ وایي زه وږی ولمه، تا ولې ما ته شی نه راکوئ. اوس تا اندازه ولګوه زه هم یاره دا زما همسایه ډېر بد سړی دی، یاره زما څه کار دی، دی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي، ما ډېر څه ورسره کړي دي، بس دې نور نه ورسره کومه. صحیح سلو. که ته د قیامت پر ورځ الله ته دغه وایې چې بس دې بالا مې مه بخښه، نور بخښل نه غواړم، بیا بېشکه دغه رقم وکړم. که ته د قیامت په ورځ د بخښلو انتها ته ځان رسوې چې ما وبخښئ الله، د جنت اعلی نعمتو انتها ته ځان رسوې چې الله دا نعمتونه ما ته راکړه، نو په دنیا کې دا تورې تا ته څنګه در پیښ شو چې یاره ډېر نور سره وکړو بالا نور سره کوم. صحیح سلو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تطعم الطعام، تاسو یو بېوسه دی، بېچاره دی، تاسو هغه سره خیر وکړئ. خیر دا معنا موړ یې که موړ خو نو اوس ماته ته یو مسلمانو همسایه در وښوي، یا ستا و څنګ ته هندو پروت، هندو د ماښام ګوله نه لري، تا دا خپله یوه ګرمه ډوډۍ ور واستوله، دا ستا د جنت ګارنټي کار دی د جنت. حالانکه هندو د الله دشمن دی او کافر دی، مشرک دی، د الله دشمن دی. الله رب العزت د خپلو دشمنانو سره هم پر شو باندې و ما ته جنت راکوي، د خپلو دشمنانو سره. او په دنیا کې دا سیستم دی، دا طریقه ده، که تا زما د دشمن سره شو وکړه ستاسو سلام بندوم. تا ولې زما دشمن سره ښه کول؟ یا به زما سره سلام کوي یا به د هغه سره سلام کوي، یا به زما سره انډیوالي کوي یا به د هغه سره انډیوالي کوي. دا نو نسي کېدلی چې زما د دشمن سره هم ناست دی، وروره د هغه سره زما بده ده، د هغه سره زما نیت بدی دی، او ته ولاړې د هغه سره سلام و دعا کوي. د دنیا دغه ترتیب دی. او الله رب العزت دا راته وایي چې زما دشمن نه دی، مجبور و، محتاج و، بېوسه و، بېبسه و، ورسه زما دشمن موړ که زه ستا سره ذکېږم. په کار خو دا وایي چې الله راته ویلي وي دا زما دشمن دی، دې ته به نور کوي، دا زما دشمن دی، دې ته به خپل خیر چې دی هغه نور کوي. لیکن الله رب العزت فرمایي نه نه، د الله رسول فرمایي دا انسانان دا ټول د الله په کفالت کې دي. الله د هغه چا سره ډېر خوشحاله کېږي چې څوک د انسانانو سره ښه وکړي، مسلمانان نه. مسلماني خو بیا بله درجه ده، بیا په مسلماني کې راولاړ شي د خپل قریبه سره یې وکړي، بیا په قریبانو کې راولاړ شي د خپل وروره سره یې وکړي، بیا په ورونو کې راولاړ شي د خپل بابا سره یې وکړي. نو خو چې څونه پر مخ راځي هغونه ثوابونه زیاتېږي. یا د انسان خبره، د انسان چې سړی انسان موړ کړي. تاسو که چیرې یو مشکل راغلی خدا نخواسته، موږ دا ازموده خبرې درته کوم، د تجربې خبرې درته کوم چې کله مشکل در باندې رالی. اوس په نو زه څو رکاته نفل وکړم، زما کله په لمانځه کې نیت برابرېدی. صحیح سلو. ورسه یو پارسل، نیم پارسل، 5 کیلو، 2 کیلو، وس د وس مطابق خبره ده. غریبان دي، یتیمان دي، کونډه ده، بېوسه دی، بېچاره دی، بره وروړه بره. په زړه کې دا ووایي الله ستا دا غریب بنده دی، بېچاره دی، بېوسه دی، زه د ده خوله ور خوږوم، ته به زما خوله را خوږوې. دا په پښتو کې یو خبره ده، پښتو تورې م درته ووایي. او زه د قسم ضرورت نسته، نو الله رب العزت ګوره زه به څه یم ته به څه یې، زه به ستا سره څه وکړم ته به زما سره څه وکړې. الله خالق دی، مالک دی، د ګرد کائنات مالک دی، هر څه د الله په لکه ښه دي که بد دي. نو الله رب العزت ما تا سره نه وکړي، خامخا به یې کوي. صحیح سلو. کله یو داسې مشکل چې دی هغه رالی، بیا چش وکړم د الله په خاطر یې وکړه، د نامه دپاره یې مه کوه، نارې مه وه، چغې مه وه، دروازه په زوره مه وټکوه، هلئ راسئ دا څه برا در واخلي، دا چمونه مه کوه. الله رسول فرمایي په داسې انداز یې وکړه چې په رسته لاس یې وکړې، چپه لاس نشي په خبر. دغه معنا دا ده چې رسته لاس هم په غوږو اوري، غوږونه لري، سترګې لري، او چپه یې هم لري. اوس ته یو کار کوې، دغه چپه لاس غوږونه لري چې د غوږونه یې وانه وري، مثال کې طور پر سترګې لري دی تا ونه ویني. د دې دا معنا نه ده چې ته راولاړ سه چپه لاس شاته ونیسه، چې زما چپه لاس په ما خبر نشي. یا معنا دا ده که په دا چپه لاس کې حس وایي د دې چې څوک ښه کوي څوک بد کوي، باید چې ته دا چپه لاس رانه کې په خبر. نو د الله رسول فرمایي تاسو څه وکئ؟ تاسو غریب مړوئ، خوروئ،
او بیا جب خبره دا د عزیزان یو حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای حدیث دی پیغمبر سم فرمای وای دا بنی اسرائیل کې یو سړی و شپېته کاله مسلسل عبادت کړی و شپېته کاله مسلسل عبادت کړی ولو بیا وخت یو بدکاری جنې وسوله چې وسوله د شپېتو کالو د عبادت ثوابونه ټول میټاو سو ورک سو ختم سو الله ورته په خشم سو شتا غلط کار وکړو شان دی ولاړو یو ورځ را روان دی یو ډوډۍ په لاس کې ده هلا یو غریب سړی په مخ ورالي په دا خپل ډوډۍ کې کدوی وی وایا ور کړه کوي و نیمه ور کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه کوم ګناه چې د کړه و د کوم ګناه د وجه د شپېتو کالو عبادت میټاو سو هغه ګناه الله ور معاف کړله صحیح او چې کوم د شپېتو کالو عبادت ډیلیټ سوی او میټاو سوی او ورک سوی او حذف سوی او هغه بیرته الله د عمل نامه کې ولیکي دا د نیمه ډوډۍ دا د نیمه ډوډۍ دا کمال دی نو چې بیا بس تکلی سړی وخوري بستا محله سړی وخوري بستا کیمپ ماجر کیمپ ورلې یخ دی وروره د اور بندوبست نستا یو ټیلا یو زرنج یا دا غره کم یو لاری ګوټکی دی د پنجاب د سند سره غوښتي د کوم ځای سره رااله د حالت خالق کړل بیا دا ټول کورو دي تقسیم کړل ما شام به د یخ د لاس مړ کېدل نن ستا په خاطر ګوره په خپل کور کې تاود سلو په خدای دې می قسم یې اوس ګوره تا په دنیا کې چاته ور ورکیاو د قیامت په ورځ الله د دې ور په بدله کې ستاسو ور واخلي قیامت په ورځ الله د دې ور په بدله کې لتا ور واخلي تا به د ور چې دیغه په امان کې اسانه خبره ده اسانه وګرځي په د علاقه او کورو کې داسې خلک ستدا چې کون دسته چې چاته ویلې نسی دا خپل خبره ظاهره ولې نسی خو بس انسان مشته ولې دا معلومه دا به څوک دا پښتون دی دا پنجابی دا بلوچ دی صحیح سو دا ولې معلومه نو حس لرو عقل لرو دا رقم بدام لري دا مجبور دی دا محتاج دی دا بیا وسه دی دا بیا بس دی زه دوه میاسوینم دا یو جوړه کالیا غوس دی ولې غوس ونه دی یا ریا کوي یا نو معلومه ده چې غریب دی او نو لہذا د الله رسول فرمایي پښتنه جاجنه وکړي چې یا رسول الله دا سلار راوشي په اسلام کې چې اغاز ما د پاره ډیر خیر دی الله رسول ته فرمایله ولتا تطعم الطعام خوروا انسانان مړوي لازم چې د هر ورځ طالب ته مسجد ته وای وجرا ورکو لازم استاد د دنیا او د آخرت د بقا د پاره کافی ده د دنیا او د آخرت لازم پښتنو په ژوند کې دا ډیر لوی خیر دی به خدای مسلسل خیر دی مسلسل او الله رسول فرمایي چې کله یو سړی خیر وکي په هغه ورځ الله د لیټرین وو د زلزلې وو د شراب وو د بدکاری مرګ الله نور کی په بیکاره مرګ الله نه وژني ټیک څه د ازمر دی وځره او ډیر لوی شی دی والله دا د قیامت پر ورځ معلومیږي دا په دنیا کې نه معلومیږي صحیح سلو نو خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تطعم الطعام چش کوا انسانان خوروا انسانان مړوا ا طالبې شپې ولې مړ بزیره ټوله ولې په چمن کې به ول د خیر سره کښنانو په خبرو بنه پیدول بساسي به ما ډوډۍ پر کوله نو غټ غټ کورونه بو نازنانو براتول چې ورسه په خپل ورسه د غلره منایب ولیکه اشپاسخانه ولیکه څنګه نو حالته ورسه خپل ډوډۍ واغ نو غټ کورونه بولو سلطنه په کې وسیدل موږ بلاړ وروره د یوې ډوډۍ پر ځای 15 ډوډۍ را واخستل ځم به مخلاصوي چې وروره زیری زیر ټولې کو صحیح سو انده داسې نه چې اوس موږ په هغه وخت کې مکلف ولو یا په دې خبرو په یدلو خدا الله ګور موږ غلا جنې وکړاو په ظاهر خدا غلا ده نو خدا غلا به الله رب العزت د دې د جنت سبب جوړي او ما ته به څه وایي زه مکلف نه وم زه په دا نه پوهېدم چې دا ښه دي که بد دي دا ښه کار دی که بد کار دی کښني و طالبان ولو خو خیر الله دې معافي راته وکړي نو د الله رسول فرمایي تطعم الطعام تاسو غریبان خوروئ حتی لیونی سپی خو سړی وژني او لیونی سپی خو سړی وژني دا خو موږ ته ټوله تره معلومه ده لیونی سپی پروتو د لوږې مړ کېدی د خپله کوره دې ګوله راویسته ور دې کړله ستا د جنت سبب به د لیوني سپي دا نیمه ډوډۍ سي چې ویې خوري د الله جبه نظام دی
اوس که الله رب العزت دا کړی چې یا خامخا به ماجت له وړې مدرسې له به وړې خانقاه له به وړې مولوي صاحب له به وړې نو بیا که په یو علاقه کې نه خانقاه و نه مسجد و نه حجره و نه مولوي صاحب بیا به دا خلک په چیش بخښل کېږي صحیح سلو عجبه ولې د الله رسول فرمایي چې تاسو کله سالن پخوئ دا اوبه یې څه ور زیاتې کوي ولې تا چې کله شوروا پخه کړله غوښه ته راوګرځوه څه په پیاله او په کټوري کې څه د شوروا اوبه څنګ کور له ورواسته وچ ډوډۍ به هغه لري بیا یې پکې واړه کړي څنګه د الله رسول موږ ته د ژوند څنګه ترتیب راښوولی دی وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف اصل مقصد زما دغه دی زما دغه باب دی د الله رسول چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما ته د خیر کار راوښی په اسلام کې هغه اسلام راوښی چې هغه خیر الله رسول ورته وفرمایلې تطعم الطعام انسانان خوروه مړوه انسانان نه مخلوق به زه در یاد کړم په مخلوق بیا مې ژیم راځي ته راولاړ سي څه بره ورته واچې څه غنم ورته واچې صحیح سلو په هغه کې بیا سپی هم راځي په هغه کې لیونی هم راځي په هغه کې خپل هم راځي پرېدی هم راځي انسان هم راځي حیوان هم راځي ټیک سو مخلوق خورول په دې ځای کې د الله رسول انسان نه دی یاد کړی جن یې نه دی یاد کړی صحیح سلو بس خالی مطلق څوک خورول مړول او بل خبره دا د الله رسول فرمایي وتقرأ السلام سلام وایه السلام علیکم سلام علیکم الله رسول فرمایي د جنتی سړي علامه دا د سلامونه وایي ډیر السلام علیکم السلام علیکم جنتی سړي دا علامه ده یو صحابي فرمایي زما او د ابوبکر صدیق یو خبره وسوله چې ماخستان مجلس سره وکي سهار به پلانې ځای لره ځو ابوبکر صدیق ماته سهار منځ کې به سره غواړو بیا به ځو پلان چې روان سو د لیرې ځای به خلکو سلام راته وایي السلام علیکم السلام علیکم ولا ابوبکر صدیق ماته ویل رضی الله تعالی عنه دا خلک ویني دا سلامونه وایي دا ډېره ښه خبره ماته ویل زویه هر وخت سلامونه وایه پر هر چا یې وایه چې مسلمان یې مؤمن دی صحیح سلو سلام مه پرېږده سلام خامخا وایه او په سلام کې ډېر لوی خیر دی سلام کې ډېر لوی خیر الله رب العزت یې دی او بیا عجبه خبره علی من عرفت ومن لم تعرف کې پیژنې که نه پیژنې سلام ورته وایه وزو خو ګوره چې تا پیژنم ته ما پیژنې سلام به خامخا سره وایي نو ما تا چی شروع کو اوس اصله خبره دا ده که څوک پیژنې که نه پیژنې ته به سلام ورته وایه اوس به سړی وایي چې یاره اوس نو هر ساعت کوي سلام ویل هر ساعت کوي سلام بس ټیک ده صحیح ده نو هر ساعت کوي نیکي نشو کولی که د الله رسول خو هر ساعت کوي ما ته ویل سلام وایم بیا د هر ساعت کې څه دا معنا نه چې ته ور وګرځه هغه ور سلام ورته ووایې بیا را وګرځه دې ته د خپل وس مطابق یې ووایه د خپل وس مطابق او د متکبر سړي علامه دا د سلام نه وایي متکبر سړي علامه ده ازمر یاران دي حواله ولا کله کله علاوال مسله وي شي ډایرکټ خبره وکي جوړي هغه صاحب و سلام نه درته وایي زور ته سلام ولې نه وایي یار هر ساعت کوي میسج هر ساعت کوي ټلیفون نو سلام نو هر ساعت کوي دا نور خبرې کوي نو سلام ولې نه پکې دا السلام علیکم نه پکې ځایږي خو نیم سکند ټیم هم نه غواړي نو نیم سکند ټیم نه غواړي څنګه نه پکې ځایږي یعنی معنا دا د په مجلس کې ته ځایږي الله نه ځایږي نعوذ بالله صحیح سو سلام وایس السلام علیکم سلام دی وای بس دا هغه څخه ما بعد بیا ته د مجلس اجازه مستا د غپ اجازه مستا د خبرو اجازه هم درته سته ټیک سره یو سړی رالی د الله رسول دربار لره نو بیا سلام یې نو وای چې نه وای ول د باندې ولارس ورسره د باندې ولارس دغه خبره سلام وای بیا خبره وکړه څه دی ویل صحیح سو ګوره تعلیم هم دی او سنت طریقه هم ده او عبادت هم دی ورسره باندې و سلام وای بیا رانه نو دغه اجازه نشته څونه عجبه خبره ده زموږ هغه خو هر شی استه یو سلام نشته هر شی استه یو سلام نشته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ده الله رسول فرمایي تر هغه ساعت تاسو جنت لر نسید تر څو ته ایمان نه راوړی تی مؤمنان جوړ سی نه یاست او ولا تؤمنوا حتى تحابوا تر هغه ساعت ته مؤمن نسی جوړې در څو ته محبت سره ونه کوي په خپل اپس کې والا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ده الله رسول فرمایي دای شی در ورشي ما چې ستې په خپل اپس کې بیا محبت منو راسي صحابه ولو یا رسول الله افشوا السلام
الله رسول فرمای بینکم، تاسو په خپل اپس کې سلام ډیر سره وایي. در اساته ته جنت لر نه چتللی چې تا ایمان او اسلام او کلمه نه ویلې. صحیح سلو. او در هغه ساعت ستا ایمان نه کاملیږي چې ته چشمه کې د بل یار دوست ملګری قریب دغه سره مینه او محبت ونه لري. او ته په مینه او محبت څنګه پیدا کړې؟ قالب ورکې، جوړه ورکې، چوټي ورکې. نه الله رسول فرمایي زبدای شی در وشم تاسو هغه خپل کې په خپل اپس کې تعلق جوړ سي، مینه او محبت په میراث هغه چشتي. ابشو السلام، سلام خوروي په خپل اپس کې. السلام علیکم، السلام علیکم. دا د الله د رسول طریقه ولا د الله د رسول طریقه واجب خبره ده. بیا بغیر د سهم ویلی سي السلام علیکم وعلیکم السلام، بغیر د غسل هم اجازه درته السلام علیکم وعلیکم السلام. صحیح سنو. د الله رسول فرمای رواه مسلم داسي الا ادلکم علی شیء، در وشي یو داسي شی، یو داسي خبره چې تاسو پر هغه خبر عمل وکئ بیا تاسو په خپل اپس کې محبت راسي. اذا فعلتموه نو تحاببتم، چې اکار وکئ محبت به زیات سي. ابشو السلام بینکم، په خپل اپس کې سلام وایي. السلام علیکم، السلام علیکم. الله رسول فرمای د قیامت یو علامه ده د خلق به سلام واغه چاته وایي چې پیژني، چې نه پیژني هغه ته به سلام نه وایي. صحیح سول. عجب خبره ده یار. پر موږ باندې نفس غالب دی، نفس پر موږ باندې د خپل تکبر غالب دی. یار زه به اوس ورته ته سلام وایم. پیغمبر علیه السلام څومره عظیمه هستی ولاو او د الله څخه علاوه که بیا د تکبر ځای وای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای نو خو نه کوي. اوس پیغمبر علیه السلام څومره شانو د بل مؤمن څومره شنه شانو د نبی اسلام په مقابله کې او نبی اسلام هغه ته سلام وای. حتی حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې موږ به کله کله بازی کولې د باندې کښنیانو پیغمبر اسلام به تیر دی موږ ته سلام وای السلام علیکم کښنیانو السلام علیکم. موږ خو تکبر دی وروره، زوی ته سلام نه وای، ورور ته سلام نه وای، کور والات سلام نه وای، ادیه ته سلام نه وای. انو دا څونه بده خبره ده. صحیح. نو د الله رسول فرمایي تاسو سلام وایست او پر ما تا چش غالب دی، نفس غالب دی. او زه به عزت سلام وایم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورځ پر منبر کښېنستی نو ملګری ډیر ناستي ویلې ورزه شپانه وم، شپانه زه شپانه وم، یو مټ کشمش ما ته راکول دا زما روزانه وه، یو مټ کشمش دا ما ته راکول دا زما روزانه وه، دا زما مزدوري وه. بس په دغه د دې په عوض کې ما د بل وشان کتل. بس خیر شوسو چې شوسو بیا عبدالرحمن بن عوف غالبا ورته ویل ول چشتي وکول واړ لوړ وختل د خپل ځان خبرې دی وکي عیب دی بیان کړي شوس ولې دا دې چش وکول مرتل بیان کړي دور ته ویلې ول زمان نفس ما ته ویل چې وس نو ته د بعد امیر المؤمنین بس کار دی برابر دی زمان نفس مخوروي ما نفس ته ویلې سره شورې بنه زه هغه سړی م چې په یوه مټ کشمش باندې ما روزانه کوله، مطلب زما روزانه دا وه، زما د ورځې مزدوري دا وه، ما به د بل وشان کتل. حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ یو چا زه په چپلاخه ووالم دا وشانه کې زما څه وش ورک سوی و که څه سوی و ما یې جواب نسو کولی، زه دومره کمزوری وم. و دی دا نفس په باره کې وایي چې یاره زما نفس ما ته ویل په زړه کې خبره وګرځېده چې اوس نو ته امیر المؤمنین یې. خالي د دې خبرې د نفس د ماتېدو دپاره څه شي وکړو دا چپ چې دی موږ چې نفس راته ووایي موږ وایي بلکل پر دواړو سترګو د نفس او د شیطان فرق نشته. صحیح د نفس او د شیطان فرق نشته. بیا مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله فرمایي چې غالبا چې بار بار سړی ته وایي هغه نفس دی، چې بار بار سړی ته وایي هغه نفس دی، او چې یو وار ورته وایي هغه شیطان دی. یعنی نفس در شیطان ما او تا ته ډیر بیکاره لاري چې دی هغه راشي. نفس د سړي سره په هر وخت کې ورسره وي، په روزه کې ورسره وي، بغیر د روزې ورسره وي. او حال دا د الله رسول فرمایي په روزه کې شیطانان وتړل سي. نو چې وتړل سي بیا څنګه موږ دا بد عمل کوو؟ انسان سره نفس ورسره وي. نفس او شیطان سره ملګری دي. نفس د الله دشمن دی، د الله. صحیح. حضرت عمر فاروق ویلي رضی الله تعالی عنہ خالد از ما خپل نفس مخواروي، نفس ما ته دوکه راکوله چې داسې ته اوس امیر المؤمنین یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاث یصفین لك ود اخیک. الله رسول فرمایي درې خبرې ته په ځان کې راوله، ستا د یار، ستا د ملګری، ستا د دوست، ستا د ورور، ستا د همسایه په زړه کې به ځای پیدا کړي.
درې خبرې خالی په ځان کې راولم. هغه طبراني حدیث دی، پیغمبر اسلام فرمایي اولنۍ خبره دا ده چې کله د چا سره ملاو شي سلام وایه، السلام علیکم، السلام علیکم. سلام چې دی دا د انسان د زړه چې کومه دشمني ده، بغض دی، عناد دی، هغه وځي. اوس تاسو اندازه ولګوئ کله کله زموږ د چا سره سلام نه وي، مطلب څه د خولې خوند سره خراب سوی، بیا یې وخت دی سلام درته وایي السلام علیکم مولوي صاحب، عاجز صاحب، په خیر یې. دا یو سلام ویلو باندې د انسان د زړه څخه 50% نفرت ختمیږي. یاره کور یې ودان دې غږ را باندې وکړي، سلام یې راته ووایي، کور یې ودان. صحیح شو؟ د الله رسول فرمایي که دا غواړې د چا په زړه کې ځای پیدا کړې سلام ورته وایه، السلام علیکم. او دویمه خبره د الله رسول فرمایي که دا غواړې چې د چا په زړه کې ځای پیدا کړې، یو څوک دننه رالی مجلس ته ځای نسته، سره وشوره لږ خشه ځای پیدا کړ، به دا ته چې وشورې دا د الانکه ځای به یې یا به نه یا به ځای ورکې که یا بیا نه کې ور، د ده په زړه کې ته چیش پیدا کولی سې، ځای پیدا کولی سې. د زړه به ستا په محبت باندې ډک سي. دا خالي چې څوک راننوتی ته کوشش دا وکړه چې یاره احترام راته لرې، قدر راته لرې، زه به تا ته ځای چې دی هغه درکړم. او درېیمه خبره د الله رسول فرمایي وتدعوه باحب اسمائه الیه، رواه طبراني. ته داسې وکړه چې دی په هغه نامه بوله چې په کوم نامه باندې دی خوشحاله کېږي. که غواړې چې زه چا په زړه کې ځای پیدا کړم په هغه نامه ورته ووایه چې دی خوشحاله کېږي. عاجز صاحب، حاجي مولوي صاحب، مفتي صاحب، د هغه رقم بابا، حاجي بابا، صحیح سلو، دا هغه توري دي. الله رسول فرمایي که د چا په زړه کې ځای جوړول غواړې، حافظ صاحب، قاری صاحب، صحیح سلو، نو بیا چې د چا په زړه کې د ځای پیدا کړي نو دا خو ډېر غټ کمال دی. نو موږ څونه محنت کوو چې یاره د چا په زړه کې زه ځای پیدا کړم. د الله رسول بغیر د روپۍ، بغیر د محنت مشقت او موتا ته دوی خبر رسولې دي، دا خپلې کا د چا په زړه کې به ځای چې دی هغه تا ته الله در نصیب کړي. او بیا الله رسول فرمایي یا ایها الناس افشوا السلام، ای خلکو تاسو سلام خوروئ، سلام ډیر وایست. واطعموا الطعام، انسانان خوروئ، مخلوق خوروئ، مړوئ استیم. او وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بالسلام، رواه ترمذي. الله رسول فرمایي د شپې ټول بيد دي تر پورته شپې پر منځ ودرې تهجد منځ کوي. اوس الله رب العزت په دغه خاطر یو سلام ویل، مخلوق خورول او د شپې منځ کول ټول بيد دي. نو تدخل الجنه بالسلام، په سلامتی سره به الله تعالی جنت لره بوزي، تا ته به جنت چي دي هغه درکړي. په دې وجه باندې عاجزانو زموږ د ګټ ډېر ځایونه سته، خو موږ هغه خطا کړي دي، یا خپل نفس، یا مطلب دشمنی، یا تربورګروي، یا مطلب نورې خبرې په مابینځ کې، بس موږ هغه خبرې د مابینځ او بس په کومو خبرو مو ته بخښل کېږي. اسانه خبرې دي، هېڅ ګرانه خبره نه ده. بیا زموږ خاص کر انصار خلک چې دي هغه بیا و مور ته سلام وایي په هغه ډېر شرمېږي، خپل کور والا ته سلام وایي په هغه باندې شرمېږي، ولور ته سلام وایي په هغه شرمېږي. دا خبره نه ده. د الله رسول به خپلو بیبیګانو ته هم سلام وایي، پر کوچنیانو باندې هم سلام وایي، پر خپل لور به هم سلام وایي، پر خپل یارانو به هم سلام وایي. کوشش دا ولو چې سلام وایي، السلام علیکم، السلام علیکم. نو په دې وجه باندې عزیزانو زبم خپل کوشش داغه کوم، تاسو خپل کوشش داغه کوئ چې کم سے کم د الله رسول خو فرمایي چې د جنتی سړي علامه ده په جنت کې به سلامونه ډېر، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. نو ما ته په دنیا کې لاغه عمل اختیار کو، نو څه معلومه ده چې الله رب العزت په ما ته هغه سي جوړ کې. خیر الله رب العزت ویل او دل قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د پیغمبر سره مبارک طریقې را نصیب کړي. الله رب العزت موږ داسې جوړ کې چې څنګه د الله او د رسول خوښ. الله دې هغه سينه جوړي چې د نفس او د شیطان خوښ. الله دې پر دغه تور مشت ژوند را نصیب کړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.